په ارزګان ولایت کې د بار وړونکو موټرو لپاره معیاري ترمینل جوړیږي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ د تدارکاتو کمیسیون په وروستۍ ناسته کې د یو شمېر نورو پراختیایي پروژو ترڅنګ په ارزګان ولایت کې د بار وړونکو موټرو لپاره د معیاري ترمینل جوړولو پروژه هم منظور شوه. دغه ترمینل د ځمکني ترانسپورت له منل شوو معیارونو سره سم په 200 جریبه ځمکه جوړ شي او په یو وخت کې به د لسګونو لویو بار وړونکو موټرو د ځایېدو ظرفیت ولري. د دې پروژې ټولیز لګښت 65 میلیونه افغانۍ اټکل شوی چې د افغانستان اسلامي امارت له بودیجې ورکول کیږي. په دې ترمینل کې به د موټر چلوونکو لپاره اړینې اسانتیاوې برابرې شي. منظم پارکینګ، د اوبو رسولو شبکه، د برېښنا سیستم، مسجد او داسې ځایونه، رستورانت، ورکشاپ او ځینې نور اړین تاسیسات په دې ترمینل کې په پام کې نیول شوي دي. د ترمینل د جوړولو چارې به په 12 میاشتو کې بشپړې شي چې لسګونو هیوادوالو ته به د کار زمینه هم برابره کړي. د یادونې وړ ده چې د ارزګان ولایت ترڅنګ د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د مسافرو او بار وړونکو موټرو لپاره د معیاري ترمینلونو د جوړولو چارې روانې دي. دغه ترمینلونه د ځمکني ترانسپورت د معیاري کېدو، د ترانسپورتي خدماتو د تنظیم او د مسافرو او موټر چلوونکو لپاره د اسانتیاو برابرولو په برخه کې مهم ګامونه ګڼل کېږي.